نن سبا یو کوېسچن خلک ډیر زیات کوي چې زمونږ معده نه ټیکېږي. موږ ډاکټرانو ته هم ډیر لاړو، انډوسکوپي مې وکړه، ګولیانې دوايانې مې کړو، ډیلي لایف کې موږ 1 کال وشو 2 کاله مو وشو، خو بیا هم زمونږ معدې مسالې نه ټیکېږي. زمونږ معدې هغه مسله زیاتېږي کمیږي نه. پر یو خبرې باندې ځان پوه کړئ، معده چرته هم صرف په ګولیانو دوايانو باندې نه ټیکېږي. که ته غواړې چې زما معده ټیک شي، ګولیانو دوايانو سره سره علاج به هم کوي، هغه سره سره داسې خوراکونه چې هغه معده بالکل تباه کوي هغه به هم پرېږدي، هغه به هم کمایي که پرېښودلی نه شي. که ته یې کمایي نه یا یې پرېږدې نه، نو معده چرته هم صرف په ګولیانو دوايانو باندې نه ټیکېږي. نن درته وایم چې هغه کم خوراکونه دي چې معده بالکل تباه کوي او بالکل یې بربادوي، چې هغه چرته هم څوک پرېږدي، نو تاسو صرف ځان باندې یو څه ریسرچ وکړئ، تاسو به خپله پته به درته لګېږي 10 ورځو پس چې زما معده خو اوس ښه کېدو طرف ته روانه دی. اوس معدې کې اکثر خلکو ته مسله وي چې زما تیزابیت دومره زیات شي چې مرۍ ته هم ترخې ترخې اوبه راځي، زمونږ سینې کې دومره سخت سوځېده جوړ شي، سینه هم ترې سوځي، بیا معده هم سوځي، مخصوصا خوب ترې نشو کولی، ټوخی راځي چې کله موږ وده کېږو، یا دومره تیزابیت زیات شي چې زموږ سر کې درد شروع شي. اوس د معدې تیزابیت ولې زیاتېږي؟ یو خبرې باندې ځان پوه کړئ، زموږ معده چې کوم دی دا تیزاب جوړوي، دا نیچرل یو شی دی. زموږ معدې کې چېرته ګرینډر نه دی لګېدلی چې روټۍ واړه واړه کړي، زموږ معدې کې تیزاب دي. کله هم ته چې یو روټۍ ور واچوئ د خولې په ذریعې سره، نو خولې نه بیا لاړ شي اسوفیګس ته، یو نالی دی، اسوفیګس کې خوراک بیا لاندې ډایرکټ لاړ شي معدې ته. د معدې او د اسوفیګس په منځ کې یو سپینټر لګېدلی دی چې هغې ته موږ لوور اسوفیجل سپینټر وایو. هغه سپینټر یو طرف نه کار کوي، دې طرف نه چې کله هم روټۍ ور پرېږدي نو هغه طرف نه هغه بیا نه پرېږدي. خو که کله هم د څه وجې باندې ته یو داسې خوراکونه وکړو چې معدې تیزاب نور هم زیات کړو، چې کله تیزاب زیات شي دا کم سپینټر د اسوفیګس او د معدې په منځ کې لګېدلی دی دا بیا لوز شي. چې کله لوز شي دا کم تیزابیت دی دا به انسان ته محسوسیږي. اکثر د هغې معدې کې ډېر سوځېده جوړ شي، معده یې په سوځېدو شي، سینه یې په سوځېدو شي، د سر درد یې شروع شي، یا ترخې ترخې اوبه د هغې خولې ته راځي. نو دا کار د معدې دی چې معده کله هم ته روټۍ ور واچوي هغه خوراک چې کم دی متعي ورکوټی کې هغه بیا د نورو کولمو ته لیږي او دا به انسان بدن ته انرژي ورکوي. خو که معدې کې دا تیزابیت چرته هم په زیاتېدو باندې شو که نه، نو دې کې بیا انسان ته دنیا مسلې پېښېدلی شي، انسان ته د هر یو مسله دې کې پېښېدلی شي. ځینې خلک وایي چې ما ته روټۍ مزه نه راکوي، روټۍ نشم خوړلی، سر باندې هم درد وي، زما معده صحیح کار نه کوي. اوس خوراکونه کم دي چې موږ نه کوو چې دا زموږ تیزابیت زیاتېږي نه. اول هغه خوراک چې هغه ډېر زیات تریخ وي، تریخ خوراک که څوک هم کوي که نه، که هغه مرچکي وي، که هغه سویا سوس وي، که هغه ټومیټو کیچپ وي، هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات ترخه وي هغه ته چرته هم خورې نو دا معدې کې اسیډیټي زیاتوي. که ته هر څومره علاج معدې ته وکړې ته چې خوراکونه ترخه خوراکونه کم نه کړي نو معده داسې نه ټیکېږي. دویم چای دی، چای او کافي. هغه خلک چې هغه چای او کافي ډېر زیات څښي، اوس چای هر څوک څښي، 1 کپ 2 کپه 3 کپه ورځ کې، اوس که 4 وڅښه. خو زموږ پښتنو کې مسله داسې دی چې د هغه شروعات په چایو باندې کېږي او مخصوصا چې کله وده کېږي نو چایو باندې کېږي. نو چای کمول پکار وي او شنه چای څښلی شئ، خو توره چای یا کافي څښل دا معدې ته انتهایي زیات خطرناک دي چې کله ډېر زیات کړي. کم از کم کولی څه شی چې دا کم کوي. چې کله یو انسان 10 کپه چای څښي ورځ کې نو پکار دی چې 5 یې کړي، ورو ورو چای کمول پکار وي. نو چای د انسان معده بالکل تباه کوي. دریم دی کې کم شی دی هغه د کاربونیټډ ډرینکس. کاربونیټډ ډرینکس په نن سبا تاسو لیدلی وي، کوک شو، پیپسي دی یا ریډنار دی، دې نه بغیر سټینګ دنیا خلک نن سبا خو دا ټرینډ دی. دا سیزونه که څوک ډېر زیات څکي د خلکو خو بالکل هغه کېږي نه دی نه. مازدیګر خو هسې هم چې دا ورځ کې یو ځل ونه څکي نو هغه ټایم هم نه تېرېږي. نو کاربونیټډ چې څومره ډرینکس دي دا څکل نه وي پکار، دې نه هم د انسان اسیډیټي زیاتېږي او معدې کې دنیا مسلې دې نه جوړېږي. څلورم چې کوم شی دی هغه د ډېر زیات مالګه استعمالول پکار. چې کله یو انسان ډېره زیاته مالګه استعمالوي، اکثر خلک به تا لیدلي وي چې هغه روټۍ ته کښېنو نو څه ووایي چې مالګه راوړه، لږه نور هم بره پرې واچوي. نو د مالګې ډېر زیات استعمالول دې نه اسیډیټي هم زیاتېدلی شي او د معدې نوره مسلې هم زیاتېدلی شي. پنځم شی لیمو او مالټې چې کوم دي، اکثر خلک وایي چې نه دا د معدې دپاره بالکل ټیک دي. لیمو او مالټې چې کوم دي دا سټریک ایسډ ریلیز کوي. سټریک ایسډ وي دی کې چې کله هم ته وخوري نو دا انسان معدې دپاره بالکل هم ټیک نه وي. ټیک دی، داسې نه چې هغه یو مقدار سره خوري یا کله کله وخوري. خو ځینې خلک لیمبوان ډېر زیات استعمالوي. لیمبو او مالټې که چېرته ډېر زیات استعمالوي نو د کې سټریک ایسډ دي، دا د انسان معدې دپاره بالکل هم ټیک نه دي. شپږم دی چاکلیټ. چاکلیټ هم نه وي پکار، چاکلیټ سره هم اسیډیټي سیوه کېدلی شي. اووم دی سګرټ. او سګرټ هم که څوک ډېر زیات څکي، سګرټ کې نیکوټین دی، نیکوټین ریلیز کوي. نو چې کله هم ته نیکوټین ډېر زیات هره ورځ انتهایي زیات څوک سګرټ څکي نو هغې ته هم د معدې مسله وي که هغه هر څومره علاج وکړي هغه بالکل هم هغه نورمل کنډیشن ته بیا نشي راتللی. اتم د ډېرې یخې اوبه څښل. یو خو
عام وبوي د روم ټمپریچر ولا وبوي یا عام وبوي هغه چې سکي ټیک دی او ځنه خلک داسې دي چې هغه دومره یخي وبس کی چې انسان ور سره لاس هم نشي لګولای چې کله ته ډېر زیات یخي وبس کی نو د معدې چې کوم انټرنل کوم هغه میکانیزم دی هغه ته بالکل ګډوډای نو د کې میسیډیټي زیاتېدلی شي انسان معدې کې درد هم راتللی شي سرم ته خوږېدلی شي نو چې کله ایسیډیټي زیاته شي بیا اکثر خلکو ته دا مسلې وي او ځکه کوم خوراکونه ما درته وښیلو که دا څوک کم کی یا پرېږدي تاسو خپله وګورئ چې 10 ورځو کې به انسان معده بالکل نورمل ځای ته راځي خو که چېرته تاسو وایئ چې نه موږ علاج هم کوو او د خوراکونه هم نه کمای نو بیا د انسان معده بالکل هم هغه نورمل سټیج ته نشي راتللی نو کوشش وکړئ چې د کم خوراکونه ما درته وښیلو که څوک هم دا خوراکونه کنټرول کړي یا کم کړي نو هغه ته ګورئ چې 10 ورځو پس 20 ورځو پس په هغه معده نورمل کنډیشن ته بیا راځي علاج هم کول ضروری دي خو صرف په علاج باندې معده نه ټیکېږي چې کلم دا کم ډایټ دی کم خوراکونه دي دا چې کم نه کړي مهرباني